روسي اخر هم د طالبانو په طرفداري داسې کار وکړ چې افغانستان خلک او حکومت یې سخت په غوسه کړل دا چې څه یې کړي او ولې ویډیو ګورئ او ترې خبر به شئ په دې ټول خلک خبر دي ایران پاکستان او روسیه ډېر کله د طالبانو ملاتړ کوي او د هغوی حمایت کوي اوس تازه روسیې داسې کار کړی چې افغانان یې څه غوسه کړي دي په داسې حال کې هېواد ته د ضمیر قابلو په راتګ بندیز دی خو هغه په خپلو وروستي څرګندونو کې د افغان حکومت ته د کابل ادارې ته یې خطاب کړی دی چې هغه ویلي د کابل ادارې د مشر اشرف غني وروستی اقدام چې د طالبانو خلاف جګړه اعلان کړې بین الافغاني مذاکرات به له خنډ سره مخ کړي ضمیر قابلوف ویلي بین الافغاني مذاکرات او د بندیانو خوشي کولو بهیر له ځنډ سره مخ نشي ضمیر قابلوف تل د افغان حکومت د ضد دریځ نیولی د دې ضد دریځ لامل همدا دی چې په افغانستان کې د هغه په راتګ بندیز لګېدلی د قابلوف په دغه څرګندونو په ټولنیزو رسنۍ فیسبوک ټویټر او سایټونو کې افغانانو توند غبرګون راپارولی دی نیوکه کوونکي وایي افغان حکومت د ضمیر قابلوف وروستي څرګندونو غبرګون کې له کابله د روسیې سفیر وشړي باید دلته د هغوی ټول لاسونه نور لنډ کړل شي چې د طالبانو ملاتړ کوي او حکومت مخالفت کوي قابلوف په ښکاره د طالبانو استازیتوب کړی او ویلي دي چې وروستي بریدونه طالبانو نه دي کړي او حکومت باید پر طالبانو بریدونه ونه کړي درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو تر پایه ولیدلم که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که د ضمیر قابلوف په اړه کوم نظر لرئ له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ د لا ډېرې ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول درڅخه هیر نشي او تر بلې ویډیو په لوی الله وسپارم الله مو مل شه